وبارك وصل وسلم علیه. قدرمنو ګرمي ده، ستړي مې یې، ډېر وخت مو نه نیسم. امام شافعي رحمه الله فرمایي: عقل الناس من ترک الدنیا قبل ان تترکه. امام شافعي رحمه الله یو لوی جلیل القدر تابعي عالم تیر شوی ده. دا په خپلو مقالاتو کې وایي د هوښیار او د عاقل سړي یو څو علامې ذکر کړي دي چې په ټولنه او مجموعه کې هوښیار سړی کوم یو ده. هغه څوک ده چې ډېر عقل لري، هغه څوک ده چې ډېره پوهه لري، او هغه څوک ده چې موږ او تاسې کې په ډېر عقلمند باندې مشهور وي. امام شافعي رحمه الله فرمایي: عقل الناس، په تاسې ټولو کې هوښیار او عاقل سړی هغه ده ان من ترک الدنیا قبل ان تترکه. هوښیار سړی هغه ده چې دی دنیا پرېږدي مخکې له دې نه چې دنیا راجګه چې دی پرېږدي. یو داسې سړی په خپله راپورته چې عزم وکړي دنیا پرېږدي او د الله تبارک وتعالی دین او عبادت ته ځان وقف کړي. یو دا ده چې تا له دنیا نه خپل لاسونه او پښې تاو کړي دي، دا دنیا بیا ولګېږي تا پرېږدي. نو بهترین او هوښیار سړی هغه څوک ده چې دی دنیا پرېږدي مخکې له دې نه چې دنیا راجګه چې دی پرېږدي. او دویم هوښیار سړی وایي هغه ده وانار قبره قبل ان یسکنه. دویم هوښیار سړی هغه ده چې د خپل قبر رڼا کې خپل قبر ته د ځان سره رڼایي بوځي مخکې له دې نه چې د ده زندګي دا ستوګنه په دې قبر کې جوړه شي. دا قبر ته د موږ او تاسې هر سړی ور روان ده. هوښیار سړی هغه ده چې له ځان سره یې په دنیا کې ډیوه واخیسته، له ځان سره یو لیټ او ګروپ واخیسته، مخکې له دې چې دی دې قبر ته ورځي ځان سره یوه رڼایي دې قبر ته ورنقل کړله. دا یو هوښیار او عقلمند سړی ده. او دریم هوښیار سړی وایي هغه څوک ده وارضوا ربه قبل ان یلقاه. دریم هوښیار سړی هغه څوک ده چې خپل رب یې راضي که مخکې له دې نه چې دی د خپل رب سره مخامخ شوی نه ده. زموږ او تاسې ایمان ده، زموږ او ستاسې عقیده ده، موږ او تاسې ټول به یوه ورځ د خپل رب سره ملاقات کېږو، خپل رب په مخ کې به درېږو، خپل رب په حضور کې به درېږو، او خپل رب به د ما او د تا نه ما او د تا د تمامې زندګۍ حساب غواړي. امام شافعي رحمه الله وایي په تاسې کې هوښیار سړی هغه ده چې خپل رب یې رضا که، خپل رب یې خوشحاله که مخکې له دې نه چې دی د خپل رب سره لا نه و مخامخ شوی. یعنې په دنیا کې په ژوند کې دغسې اعمال ترسره کړل چې دی کله مړ کېږي او الله ته ورځي مخکې له دې نه الله تبارک وتعالی یې ځانه خوشحاله کړی ده. او څلورم هوښیار سړی وایي په تاسو کې هغه څوک ده من صلی الجماعة قبل ان تصلى علیه. هوښیار په تاسو کې هغه ده